تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحمت او شفقت کوئ یرحمکم من فی السما چې کوم ذات په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې بیا رحمت او شفقت کوي ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه هغه د ایمان خاوندانو تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ چې دا وسیله رحمي دا شفقت او مهرباني دا د انسان رزق زیاتوي د انسان عمر زیاتوي که چیرې زه د تمام روی زمین بادشاه سم زه و کشرانو ته دغه یو خبره کوم چې یو رحمت به ځان کې پیدا که بل د خپلو مشرانو اطاعت کوه او دغه خبره منه په کم څوک چې رحمت او شفقت نه لري الله پاک پر دا خلکو باندې بیا رحم نه کوي چې څونه تاسې په ځان کې رحمت پیدا کوئ الله پاک به پر توی باندې دغونه رحمت کوي کم سړي کې چې په سترګو کې حیا نه وي د دا سړي اسلام ړوند دی په دې حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وموږ ته د زندګۍ ادب بیان کړی دی چې انسان چې په کم خاندان کې په کمه محله کې په کم کلي او په کم شهر کې زندګي کوي نو باید څه رقم زندگی وکړي نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارک کې وموږ ته د دغه زندګۍ ادب بیان کړی دی هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې په خپل ځان کې د رحمت پیدا کړئ شفقت او مهرباني تاسې چې په کم کور کې زندگی تیروئ په کمه محله کې زندگی تیروئ په کم خاندان کې زندگی تیروئ نو تاسې د رحمت د شفقت او د مهربانۍ دا په ځان کې پیدا کړئ سخت طبیعت سختې خبرې سخته لهجه دا مخ بدوئ چې څونه تاسې په ځان کې رحمت پیدا کوئ الله پاک به پر توی باندې دغونه رحمت کوي چې ته له ځانه څخه رحیم جوړ کې مهربانه جوړ کې الله پاک به پر تا باندې رحیم او مهربانه الراحمون یرحمکم الرحمن کم سړی چې رحمت کوي شفقت کوي مهرباني کوي الله پاک به پر ده باندې بیا مهربانه او رحیم او مشفق پر ده باندې د اسلام دوه قسمه احکام دي چې بعضې فرایض دي لکه لمونځ روزه زکات حج دا فرایض دي او ځینې بیا ادب سنت او واجب دي د فرض په پرېښولو سره خو د ایمان مرګ راځي د اسلام مرګ راځي لیکن په د ادب و سنت او په واجب په پرېښولو سره که د ایمان او د اسلام مرګ نه راځي ایمان او اسلام پر کنډم کیږي لکه د انسان جسم دی د انسان په جسم کې مختلف اعضاوي دي سر دی غوږونه دي لاسونه دي پښې دي لیکن په دې اعضاو سره بعضې اعضاوي دا دي که دا پرېسي انسان مري لکه سر چې پرېسي نو د انسان بیا زندگی نسی کېدلی دا انسان بیا مري او بعضې اعضاوې داسې دي چې انسان خو مري نه لیکن انسان کنډم ګرځي مثلا دا غوږ دی دا چې پرېسي انسان ځین مري نه لیکن کنډم ضرور ګرځي دا لاس دی دا که پرېسي دا انسان ځین مري نه لیکن کنډم ګرځي دا پښې دی دا که له انسانه څخه پرېسي دا انسان مري نه
لیکن کنډم او ګډ ضرور ګرځي. اسلام هم یو جسم دی. لمونځ څخه که څوک انکار وکړي د لمانځه څخه، په دې سره اسلام او ایمان مرګ راځي. له روژې څخه که سړی انکار وکړي، په دې سره د ایمان او د اسلام مرګ راځي. لیکن په دا سترګو سره که ته حیا نه کوې، په دا ژبه سره ته ذکر نه کوې، ښه اخلاق نه پکې، په دا پښو سره ته مسجد لره نه ځې، په غوږو سره دین ته نه اورې، په دې سره اسلام مري نه، لیکن اسلام کنډم ګرځي. علماء کرام لیکي کم سړي کې چې په سترګو کې حیا نه وي، د دا سړي اسلام ړوند دی. د کم سړي چې په غوږو باندې دین نه اوري، د دا سړي اسلام کوڼ دی. کم سړی چې په دې دین په ژبه باندې قرآن نه وایي، ذکر نه کوي، د الله پاک خبرې دعوت نه پچلوي، د دا سړي اسلام ګونګی دی. کم سړی چې پر دا پښو باندې مسجد لره نه ځي، د دا سړي اسلام هغه لنګړه دی، ګوډ دی. اوس مړو ته کنډم جسم نه خوښو، مړو ته ناقص جسم نه خوښو. الله پاک هم ناقص دین نه خوښي. الله پاک هم کنډم دین نه خوښي، کنډم اسلام او ایمان نه خوښي. نو لکه څه رقم چې ایمان راوړل دا زموږ ستوی فرض او ذمهواري ده، دغه رقم دا د اسلام تکمیل او د ایمان تکمیل دا هم زموږ ستوی فرض او ذمهواري ده. او اسلام چې تکمیل راځي، د اسلام چې کامل کیږي، د ایمان چې تکمیل راځي، نو علماء کرام لیکي چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته بیان کړ چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ، مهرباني او شفقت په ځان کې پیدا کړئ. او چې ته په ځان کې رحمت پیدا کړې، شفقت پیدا کړې، مهرباني پیدا کړې، الراحمون نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی چې رحمت او شفقت کوي، یرحمکم الرحمن، رحمان بیا پر ده باندې شفقت او مهرباني کوي. ارحموا من فی الارض، تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحمت او شفقت کوئ. یرحمکم من فی السماء، چې کم ذات په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې بیا رحمت او شفقت کوي. او په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په کم څوک چې رحمت او شفقت نه لري، الله پاک پر دا خلکو باندې بیا رحم نه کوي. چې کم سړی رحمت نه لري، شفقت نه لري، پر خپل خاندان باندې، پر خپل کورنۍ باندې، الله پاک پر دې باندې بیا رحم نه کوي. الله پاک رحم پر هغه چا کوي چې په کم چا کې رحمت موجود دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وایي که چیرې زه د تمامې مځکې بادشاه سم، زه و دا ځوانانو کشرانو ته یکې یو خبره کوم چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ او د خپلو مشرانو خبره منئ. یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته شراب وڅښه، یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته چرس کوه،
یو پلار و زوی ته دا نه وایي چې ته غلا کوه، ته ډاکې کوه، ته بدماشي کوه. نو امام غزالی رحمت الله علیه وایي که چیرې زه د تمام روی زمین بادشاه سم، زه و کشرانو ته دغه یو خبره کوم چې یو رحمت په ځان کې پیدا که، بل د خپلو مشرانو اطاعت کوه او د هغه خبره منه. مالک بن دینار فرمایي چې ما 4 مړي په خوب ولیدل. یو مړی ما په خوب ولیدی چې مخ یې له قبلې اوښتی، بل مړی ما په خوب ولیدی چې دا بدن یې د سور او د خنجر ګرځېدلی، بل مړی ما په خوب ولیدی چې د هغه پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ول سوي وو، او بل مړی ما په خوب ولیدی چې دونه پراخ قبر یې و چې تر څونه پورې نظر تلی دغونه د قبر و، او دی په یو رشمي چارپایي باندې پروت و، شاوخوا ورته ګلان و، خادمان ورته ولاړ و، په انتظار و چې کله دی راپورته شي چې دی کوم شی غواړي موږ هغه شی ورکړو. مالک بن دینار فرمایي چې زما په دا خوب کې ډېر سوچ بند سو. زه حسن بصري رحمت الله علیه لره رالم، ما ورته ویل چې حضرت ما داسې خوب لیدلی دی 4 مړي چې په هغو کې ما یو ولیدی چې مخ یې له قبلې اوښتی. وایي حسن بصري رحمت الله علیه راته ویل چې دا سړی د مور نافرمانه سوی دی. مور الله پاک و ده ته د قبلې په شکل و په صورت کې ورکړې وه، او د مور نافرمانی کوله، نو الله پاک د دغه مخ په قبر کې له قبلې څخه واړوي. او دا دویم چې ته ما خوب لیدی چې د ده بدن د سور او د خنجر ګرځېدلی و، دا د پلار نافرمانه سوی دی. ولی پلار دی انسان زیږولی و، لیکن ده له پلاره سره د خنجر غوندې سلوک کړی دی. نو الله پاک د دغه از عمل په وجه سره د ده هغه مجسمه هم د خنجر وګرځوه. او دا دریم سړی چې ته وایه ما په خوب لیدی چې د ده پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ول سوي وو، له دې څخه د محلې خلک، د کلي خلک، امسایګان تنګ سوي دي. دا امسایګان، محلهداره خلک، د کلي خلک، دا له ده څخه تنګ سوي دي. اوس موږ ته په دا محلو کې چې یو واده یې څونه ټکای پټاکي یې ګرده شپه دا د محلې خلک خوب نشي ځین کولی. حالانکې په دا کورو کې سپین ږیري ناجوړه مزدورکاره خلک یې ګرده ورځې مزدوري کړي، ماښام به حرام کوي، ځینې خلک به تهجد لمونځ کوي. نو هغه چې د شپې په اوله کې آرام وکړي، د شپې به بیا چا تهجد ته راپورته کېږي. او نو چې ته ګرده شپه
ضربې ټکانې، نو نه بیماره خوب کولی سي، نه سپینږیری خوب کولی سي، نه د یو الله والا سړی چې د تهجد لمونځ کوي نه هغه آرام کولی سي. حالانکې علما کرام لیکي چې د یو سړي د قرآن شوقي د قرآن د ویلو، نو دی د خپل کور پر چت باندې په زوره قرآن نشي ویلی چې د قرآن د ویلو څخه امسایه ته تکلیف ورسیږي. که یو سړي د خپل کور پر چت باندې قرآن کریم وایي او د هغه څخه امسایهګان تنګ سول، بدخوابه سول، دغه قرآن د جنت بجای د جهنم ذریعه به ګرځي. چې قرآن کریم ویل نه دی جایز، نو دا ټکان، دا پټاخۍ چې دوی وړوي. نو مالک بن دینار فرمایي چې ما یو مړی په خوب ولیدی چې پر لاس او پر پښو باندې د اور میخونه ولسوي ول. حسن بصري رحمت الله علیه د دې تعبیر ورکوي چې له دې څخه امسایهګان تنګ سوي، مالداره خلک تنګ جن سوي دي. او څلورم سړی چې مالک بن دینار فرمایي چې ما په خوب ولیدی چې پر چارپایي باندې وریښمي پوش پر پروتو، قسمه قسمه ګلانو، خادمان ورته ولاړو چې کله به دا راپورته شي چې دی کوم شی غواړي هغه موږ ورکو. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته ویل چې دا سړی د مور تابعداره سوی دی، د پلار تابعداره سوی دی، د مالې خلک ځین خوشحاله سوي دي. نو نبی علیه الصلاة وسلام په دې حدیث شریف کې وموږ ته د زندګۍ د تیرولو هغه ادب راښیي چې تاسې په ځان کې رحمت پیدا کړئ، تاسې په ځان کې شفقت پیدا کړئ. الراحمون یرحمکم الرحمن، چې کوم چا په زړه کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا کړه، الله پاک به بیا پر ده باندې رحمت او شفقت کوي. لیکن نن په موږ کې رحمت نشته، په موږ کې شفقت نشته. موږ د خوار، د غریب، د یتیم، د یو مسکین، د یو درپدره پر دې باندې زموږ هغه مهرباني نشته، شفقت نشته. الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ارحموا من فی الارض، تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم وکئ. یرحمکم من فی السما، چې کوم ذات په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې بیا رحم کوي. لیکن دا عمل موږ د معمولی عمل بو. الله پاک فرمایي چې تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ. ادخلوا فی السلم کافه، تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ، که هغه فرایض دي، که واجبات دي، که مستحبات دي، که ادبیات دي، دا ګرده په ځان کې راول. ګوره دا اسلام
علماء کرام داسې مثال ورکوي وایي د دې مثال د یو عمارت دی. ته چې یو کور اخلي، یو عمارت اخلي، په هغه کې به د اوسېدلو کمره یي، د یو ښه د پخلاو باورچخانه به یي، د میلمنو د ناستې ځای به یي، باتروم به پکښې کي. یعنې ستا چې د کومو شیانو ضرورت یې هغه به پوره ضرورت پکښې کي. اوس که ته یو کور اخلې، په هغه کې د میلمانه بې ټک نه یې، دا کور ته نه قبلی، و دا کنډم دی، ناقص دی. که د اوسېدو کمره نه یې کې، نو دا کور ته نه اخلې، و دا کنډم دی، ناقص دی. نور څه کوې که باتروم په یو کور کې نه و، ته نه خوښوې دا کور. دا اسلام هم یو محل، یو عمارت دی، او دا داسې عمارت دی چې الله پاک دغه اسلام په آخرت کې د جنت په شکل مشترک کوي. اوس د دغه اسلام به هم ته تمام هغه شیان ادا کوې که هغه فرایض دي، که واجبات دي، که ادب دی، دا تمام کې تمام دا به ته خپلې. او که چیرې ته فرایض ادا کوې، ادب یې پرېږدي، نو دا ناقص سو، کنډم سو. نو کنډم کور ته نه خوښوې، الله پاک کنډم اسلام هم نه خوښوي. ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای هغه د ایمان خاوندانو، تاسې په اسلام کې پوره داخل سئ. لیکن کله کله موږ ته دا ذهن جوړ سوی دی چې دا کښنۍ نیکي ده، نو د کښنۍ نیکۍ په وجه سره دا موږ ته پرېږدو. او کله کله موږ وایي دا کښنۍ ګناه ده، د کښنۍ ګناه په وجه سره دا موږ ته کوو. حالانکه موږ ته په خپل اعمالو سره جنت ته نسو داخلېدلی، موږ به د الله پاک په فضل سره جنت ته داخلېږو. او د الله پاک فضل په کښنۍ نیکي سره هم راځي. او کله کله الله پاک په کښنۍ ګناه سره هم ناراضه کېږي. بایزید بسطامی رحمت الله علیه دا ډېر ولی الله سړی تېر سوی دی، دا تهجد ګزاره و، د به روژې نیولې نفلي، مال و دولت چې ګسه له ځانه سره جمع کوي نه، چې څه به پر لاس راتلی دا بې خرڅوي د الله په لار. د علماء کرام لیکي چې د ډېرو کتابو مصنف دی، د حدیثو درس به کوي. دی چې وفات سلو، یو بزرګ ولیدی په خوب چې په ډېر اعلی مقام کې و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې الله پاک دا دونه لوړ مقام په کوم عمل سره درکړي؟ د تهجد په لمانځه سره یې درکړي، په روزو سره یې درکړي، په مال په صدقو سره یې درکړي. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته ویل چې دغه مقام الله پاک په ډېر یو کوچني عمل سره راکړي. یو شپه یخلو، زه د شپې راووتم، تهجد لمونځ به مې کوي، د پښې یو کوچنی بچی و، دا له یخه څخه کپېدی.
ما دا د پشي بچی راواخیستی په هغه خپل تلتکې بولې شړۍ بولې د هغه وخت چې کوم شی و ما په هغه کې دی پټ کړي ګرم یې کوي نو زه چې الله پاک لر رالم الله پاک راته وویل چې تا زما پر مخلوق باندې رحم وکړي نن به زه پر تا باندې رحم کوم الله پاک دا د پشي کوچنی بچی دا زما د دغه لوړ مقام ذریعه وګرځېده چې ما پر ده باندې رحم وکړي الله پاک ماته دغه مرتبه راکړي ځکه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي الراحمون یرحمکم الرحمن که ته د الله پر مخلوق باندې رحم کوې الله پاک بیا پر تا باندې رحم کوي د بخاري شریف یو حدیث دی چې یو ښځه وه یو سپی یې ولیدی چې هغه له تندې څخه دا ژبه د باندې راوتلې وه دې ښځې په خپله موزه په خپله چوټه کې دا پړونه یې غوټه کوي له دې څا څخه یو څه اوبه راوکښلې په دا سپي په خوله کې څاڅکي وراچوي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې هغه ښځه ما د معراج په شپه ولیدله چې الله پاک په جنت کې داخله کړي د یوې سپي په وجه سره نو نبی علیه الصلاة وسلام موږ ته فرمایي چې تاسې رحمت په ځان کې پیدا کړئ شفقت په ځان کې پیدا کړئ د الله پر مخلوق باندې الله پاک بیا پر تی باندې رحمت او شفقت کوي علماء کرام لیکي څه پنځه شیان که سړی خپل کړي پنځه شیان او پر دې باندې دوام وکړي همیشه توب وکړي الله پاک د ده نیکي د هغه لوړو غرو سره برابروي پر مخ د مځکې چې الوړ سي لوړ غر یې د ده نیکي له هغه سره برابروي او دویم دا الله پاک پراخه روزي ورکوي پراخه روزي ورکوي هغه پنځه شیان اول دا چې انسان صدقه کوي همیشه صدقه کوي که لږې که ډېرې دویم دا چې انسان وسیله رحمي کوي که لږې که ډېرې پر خپل خاندان باندې پر خپلو همسایهګانو باندې پر غریبانو بېوسه خلکو باندې له دې سره وسیله رحمي کوي دریم چې مسلمان د دین محنت کوي چې دین غالب شي د انسانانو زندگی د الله د حکم مطابق وګرځي او د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق وګرځي څلورم دا چې انسان همیشه په اوداسه ګرځي چې څنګه اودس مات کوي که د لمانځه ټیم یې که نه یې بېرته اودس وکړي بغیر د اوداسه نه ګرځي او پنځم چې د مور د پلار اطاعت کوي د مور د پلار فرمانبرداري دا پنځه صفت پنځه شیان چې کم چا په ځان کې پیدا کو الله پاک د ده دا نیکۍ د هغه لوړو غرو سره برابروي او الله پاک په دنیا کې پراخه روزي ورکوي او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې درې شیان دا د الله پاک ته ډېر محبوب دي درې شیان
د الله پاک ډیر خوش دی او الله پاک ته ډیر محبوب دی. په هغو کې یو چې انسان طاقت هم لري، قوت هم لري د انتقام او د بدلې اخیستلو، لیکن بیا هم دی معافي کوي، د انتقام بجای عفو کوي. دا عفو دا و الله پاک ته ډیره محبوبه. دویم چې انسان په خپله زندگی کې اعتدال میانه روي، که دی له چا سره تعلق ساتي، که له چا سره اختلاف کوي، په دا کې اعتدال ساتي، تر اعتدال نه وځي. په مال خرڅولو کې اعتدال کوي، نه ډیر بخل او نه ډیر اسراف. دا و الله پاک ته ډیره محبوبه ده. او دریم و الله پاک ته چې هغه سړی ډیر محبوب دی چې کوم سړي کې رحمت او شفقت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارک کې و موږ ته د زندګۍ هغه ادب راښیي چې تاسې په خپل خاندان کې، په خپله محله کې، په کوم ښار کې چې زندګي تېروئ، نو په رحمت او په شفقت سره. ارحموا من فی الارض، تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم کوئ. یرحمکم من فی السماء، د اسمان مالک به بیا پر دوی باندې رحمت او شفقت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي که یو سړی، یو مسلمان د یتیم پر سر باندې په محبت سره لاس کښېږدي، په شفقت سره لاس کښېږدي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا سړی به له ما سره په جنت کې داسې ملګری. نبی علیه الصلاة والسلام دا دوې ګوتې داسې ونیولې، یو دا د مابین ګوته، بل د اشهدو ګوته. دا د مابین ګوته لږ مخته ده تر دا بلې. نو نبی علیه الصلاة والسلام زه به تر دغه سړي دونه مخته یم لکه دغه د مابین ګوته چې تر دې ګوتې څونه مخته ده. یعنې دی به سم له ما سره په جنت کې په ما پسې. علما کرام له دې څخه یو مسله راباسي چې نبی علیه الصلاة والسلام سره الله پاک حساب نه کوي. نو چې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګری سو، داسې ملګری سو لکه دا د اشهدو ګوته چې له دا مابین له ګوتې سره ملګری ده، نو له ده سره به هم الله پاک بیا حساب نه کوي. نو موږ په کار دی په خپله معاشره کې د رحمت زندگی تیر کړو، رحم، شفقت، مهربانی په ځان کې پیدا کړو. او نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې دا وسیله رحمي، دا شفقت او مهربانی دا د انسان رزق زیاتوي، د انسان عمر زیاتوي. چې په سړي کې وسیله رحمي، شفقت، مهرباني. او نن زموږ په کورو کې جنجالونه دي که نه دي؟ د زامنو د والدینو، د ورورو د ورور، د مورو د لور. دا ولې دي؟ ځکه چې زموږ په کورو کې وسیله رحمي نسته، شفقت نسته. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي
که یو سړی د خپلې مور پوښتنې لره روان سي چې زه د دغه مور عیادت وکم، د پلار عیادت وکم، پوښتنه یې وکم، د ورور پوښتنه وکم، د همسایه پوښتنه وکم، که سهار ورغلی تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د دغه پوښتنو والا دپاره دا دعا غواړي چې یو مور د لور پوښتنې لره ورځي، لور د مور پوښتنې لره ورځي، یوه خور د بلې خور پوښتنې لره ورځي، یا یو زوی د خپل پلار پوښتنې لره ورځي چې دا پوښتنه پر کوي. نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې ماښام ورشي تر سهاره پورې 80,000 فرشتې د ده دپاره دعا غواړي، او که سهار ورشي تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د ده دپاره دعا غواړي. نو موږ ته به په ځان کې پکار دی رحمت او شفقت پیدا کړو. که دا غواړو چې پر موږ باندې الله پاک مهربانه سي، په دنیا کې هم په قبر کې هم. دا قبر لره خو موږ ورته ورځو، دا حشر لره خو موږ ورته ورځو، او د الله پاک و مهرباني ته، د الله پاک و رحمت ته موږ محتاج یو که نه یو محتاج؟ نبی علیه الصلاة وسلام په ساده الفاظ موږ ته وویل که تی د الله پاک رحمت غواړئ نو تی پر مخلوق باندې مهربانه سي، تی پر د الله پر مخلوق باندې رحمت وکئ. الراحمون یرحمکم الرحمن، چې کوم سړی رحم کوي د الله پر مخلوق باندې، الله به پر ده باندې بیا رحم کوي. یرحمو من فی الارض، تاسې د الله د مځکې پر مخلوق باندې رحم وکئ. یرحمکم من فی السما، نو کوم ذات چې په اسمانو کې دی هغه به پر تی باندې مهربانه وي، په دنیا کې هم، په قبر کې هم، په حشر کې هم.